أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين كفروا بلقاء الله فتحقیق سره تباه شوي دي هغه کسان چې دروغ ګڼي دي الله ملاقات حتی اذا جاءتهم الساعة تر دې پورې چې راشي دوی ته قیامت بغتة ناڅاپه قالوا دوی وایي یا حسرتنا على ما فرطنا فيه ای افسوس دې موږ په هغه څه چا کوم تقصیر کړی و موږ په دنیا کې په هغه ایمان کې چې موږ ایمان نه و راوړی وهم یحملون اوزارهم دوی به پورته کړي خپل ګناهونه علی ظهوري په شاګانو خپلو باندې الا ساء ما یزرون خبردار ډېر به د هغه څه چې دوی په شا باندې اخیستي وي چې قیامت دوی ته ناڅاپه راشي یا وایي دغه مرګ ده دا هر انسان چې مړ شي د قیامت شروع ده یا هغه لوی قیامت ده اخو مخکې خبر خلکو ته نه ورکړي چې زه ته روان یم د قیامت په ورځ ګناه او پیټې به په غاړه اخیستي دغه څه معنا ده حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ باندې چې د قبرونو خلک راپورته شي د حشر په میدان کې د الله طرف ته روانېږي د حساب و کتاب دپاره نو که نیک عمله انسان وي په یو ډېر ښایسته خوشبویه شکل کې یو څوک مخې ته ورته راشي او دغه انسان دې ته ما پېژنې دی ورته نه نور خو دې نه پېژنم خو الله ډېر ښایسته کړی ډېره خوشبویي در کړې دی ورته ته په دنیا کې ته ښایسته وې خوشبویه وې زه د ته هغه نیک عمل یم او تا په دنیا کې په ما پورې ډېر تکلیفونه تیر کړي زه دې په شا ګرځولی یم ځکه د عبادت ټول په نفس بوج دی لکه پیټی دی اوس نو ته نن په ما سپور شه چې زه دې الله حضور ته دې بوځم وفد دا شکل چې هغه نیک بندګان د وفد په شکل سپاره دي د خدای پاک حضور ته او که بدعمله انسان وي چې مړ شي د حشر په میدان کې راپورته شي په یو بد شکل بدبویه شکل کې څوک مخې ته ورته راشي ورته ما پېژنې دی به ورته نه نور خو دې نه پېژنم خو ډېر بد شکل او بدبویه یې هغه ورته ته په دنیا کې داسې بد شکل او بدبویه زه دې ته هغه بد عمل یم په دنیا کې دې په ما خوندونه اخیستي دي اوس به نو زه په تا سپرېږم ویحملون اوزارهم دا د ګناهو پیټې به یي لکه هغه غنیمت په باب کې چې نبي علیه السلام ویلې چې چا اوښ پټ کړی اوښ به یې په ولې راخیستی چې آس یې پټ وي آس به یې راخیستی بد عمل بدبویه شکل کې ورته راځي نیک عمل په خوشبویه شکل کې ورته راځي بد عمل په بد شکل کې نیک عمل په ښایسته شکل کې دا نیکي او بدي خوشبویي او بدبویي لري حتی یو حدیث مبارک کې د مسلم شریف راځي چې انسان چې د نیکي نیت وکړي ملایکې الله ته وایي چې دغه انسان خو د نیکي نیت وکړه دی ورته ویلې کې ورته ویلې کې چې بیا چا نیکي وکړي ورته یو په لاس ورته ویلې چې د بدي نیت وکړي ملایکې شکایت وکړي الله ته چې الله ته خو د ګناه نیت وکړه الله ورته مایلې چې کله هغه ګناه وکړي الله ورته اوس یو په یو ورته ویلې اوس د دغه حدیث په تشریح کې وایي چې ملایکې څه پوهېږي چې دغه سړي نیت یې نیکي وکړه یا یې نیت یې بدي وکړه وایي کوم انسان چې د نیکي نیت وکړي د ده د بدن نه خوشبویي پورته شي ملایکې پوه شي چې دغه انسان یې نیکي نیت وکړه چې بیا عین نیک عمل کې هغه خو بیا ډېره خوشبویي لري او کوم انسان چې د ګناه نیت وکړي د ده د وجود نه د بدبویي پورته شي او چې عملا ګناه وکړي بیا خو ډېره بدبویي چې دروغ وي یو میل لري ملایکې ترجیح د بدبویي د لاس نه نو ته که دوی پوه شي چې دغه سړي نیت د ګناه وکړه خو دا بدبویي او په خوشبویي هغه څوک پوهېږي چې هغه د مرضو نه صفا وي روحانیت یې غالب وي لکه اوس ملایکې ټول عمر ګناه نه ده کړې صفا دي د نیک عمل په خوشبویي دي پوهېږي د بد عمل په بدبویي پوهېږي حتی چې په نیت په زړه کې هم دی پوهېږي چې په کاره یې دی پوهېږي انسانان وایي چې کله د ملایکو په شکل شي تقدس و پاکی کې د ملایکو سره صفات مناسبت موجود شي یو ته خدای پاک دا حال معلوم کړي کله د انسان د ګناه داسې بدبویي ورځي چې د انسان د ګندګي داسې بدبویي نه وي دا کشفونه دا شیان هر څوک نشي برداشت کولی
یو چا راته ویل یو ملا و اوس خلیفه ده سبق کې بېدینه تاریخ ته خوشکې شروع کړ جګ شو وسه ویل چا ورته ویلي دي چې ولې داسې کوي وایي ګناه یې کړې دي بدبویي نه مې زړه راجي کېږي برداشت نه لرم احمد شاه خلیفه صاحب قدس الله سره د دنیا نه چې تللي دي هغه اولیاء او حالات چې ویایي بیا هغه په خپه کېږي نه خو په ژوند کې د چا حال چې وایي هغه وایي په خپه کېږي یو ویلي وایي دا خلک ویلي چې خلیفګانو خوندونه واخیسته دا خلیفګان داسې مثال لري وایي لکه دا بانګیان ظاهري ګناه یې ټټۍ صفا کوي د خلکو دوی وایي باطني ټټۍ د خلکو صفا کوي ده په قسم دا الفاظ ویلي چې د ډېرو انسانانو د ګناه بدبویي د انسان تر ګندګي نه بدبویي ډېره زیاته ده خو اوس دا څومره په شفقت باندې دا کار کوي لکه مور چې د زوی د ګندګي ګوره بدبویي ده غټ قضای حاجت یې کړی مور یې صفا کوي نه خشکې ورته کې الکته نه پازه تر پټوي نه حال بیا پسې وایي عیبونه پسې بیانوي دغه شیخ ټنډه ورسره لګولې د دغه مرید ګناه د هغه بدبویي حال ورته معلومېږي دا یې ټنډه نه تر پورته کوي پازه نه تر پټوي او دته خشکې نه کوي سپکوي یې نه الله ته زارۍ کوي چې الله ته په دا توجه کړي چې دا ګناه یې صفا کړي تر هغه وخته پورې چې بدبویي نه یې ورکه شي وایي خپله ټنډه نه تر پورته کوي خو حضرت نبی علیہ السلام دا مورم چې زوی ډېر بیلیاري چې کله یو نیمه چاپېړه ووایي نبی علیہ السلام به هم خلک پوهول ده چې په عام محضر کې یو چا کې به یو خیانت و هغه ته به ګوته نه نیوه مخامخ دا خو شرمېږي بیا ولې داسې کوي اودسونه سم نه کوي راشي په لمانځه کې موږ چې ولاړ دي موږ لمونځونه باندې خراب کوي په عامه طریقه به خلک پوه کړه متعب هم نه شو معلوم چې هم نه شرمېږي وای اول به کوشش په داسې طریقه کوي د پوهېدن چې هغه مریدانو کې په نقصانونه وي نو په عام بیان کې هغه خبرې ذکر کړي چې دوی خپل ځان ته متوجه شي هم نه شرمېږي او خپل ځان ته متوجه شي خو کله کله به مخامخ ګوته پکې کړه چې وایي په هغه نه اصلاح کېږي چې په هغه عامه تربیه کې خبره ده اخر ورویلی شي چې داسې وایي ځکه بلې طریقه نه وي دغسې هغه سړی په ځان ورډي نه عام محضر کې کله سړی غږېږي وایي به دلته خو دا یې کوي چې زه خو نه رسېدلی یم دا نور خلک وي په ځان یې نه ورډي که اوس مولوي صاحب د حاجي صاحب د غټ سړی ده په ده کې یو غټ نقصان ده ته په عام محضر کې یو وارې ووایه دوه وارې ووایه درې وارې ووایه لکه ما چې بل اوس مثال درکړو چې اخر مې پایڅونه وینم چې دا پایڅې دي هغه د ټیټې دي دا یې په ځان نه ورډي ځان ته نو کله به سړی ور مشبره کېږي چې خو داسې مه کوه احمد شاه خلیفه مبارک ویلي وایي مرید یو خلیفه راغی ویلي چې داسې قبض یم چې زړه مې وچاوده نو کله مې چې توجه ورته شروع کړه دا حال مې معلوم و چې څه وجه یې کړې ده الله دا حال راښکاره کړو چې دا توپک واخیست او هغه یو مسلمان یم وایي ما سره ذاتي ورته راپورته کړو چې نو قتل دې ولې کړی مسلمان دې ولې قتل کړی بیا یې چې زړه مې تنګ ده وایي ته مې انکار ونه کړه راته ویلې چې ما ته مې استاد ویلې چې هغه سړي نظر ډېر تنګ یم دا دې کار نو دا ويحملون وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم خپلې ګناوې به په شا رااخیستې الا ساء ما یزرون ډېر بد هغه څه چې دی په شا رااخیستې وما الحیات الدنیا نه د دغه ژوندون د دنیا الا لعب ولهو مگر لوبې او لعب دي لهو د بېکاره فضول زندګي ده خو دا وایي دغه چا دپاره چې په مقصد کې تېر نه کړي چې ټول وخت د الله په معرفت د الله په ذکر په بندګي کې تېر کړي بیا خدای دنیا عمر ډېر قیمتي ده خو جنت به پیدا کېږي وللدار الاخرة هغه کور د آخرت خیر د للذین د هغو خلکو دپاره یتقون چې هغه ځان ساتي د ګناهو نه پرهیزګاري کوي افلا تعقلون عقل نه لرئ قد نعلم انه لا يحزنك ابو جهل العين خبيث رسول الله ته وایي تا کې نقصان نشته ته دروغجن نه یې تا خو څلوېښت کاله په موږ کې دروغ نه دي ویلي خو العیاذ بالله دا قرآن چې خدای رالیږلی دا دروغ ده رسول الله دومره غمجن چې ګوره کې الله تکذیب کوي الله بیا یې تسلي دپاره آیتونه لري زه پوهېږم تا دا خبره ډېره غمجن کوي ګوره که سړی رښتیا فکر عقل ولري چې په سړي خپله داغ ولګېږي دا به ډېر زور غواړي که د سړي په استاد باندې داغ ولګېږي
پلار دې څوک پلار دې غیبت وکړي د استاد دې غیبت وکړي د شیخ دې غیبت وکړي اب چې انسان کې عقل او غیرت وي اب سړي ډېر بد ولګيږي که نه لګيږي الله کې قد نعلم په تحقیق سره موږ پوهېږو انه شان دادا لا يحزنك الذي طاقم جنکي هغه سړی هغه خبرې یقولون چې دی وایي فإنهم لا يكذبون كذي دي تا تكذيب نكي ولكن الظالمين لكن دا ظالمان بآيات الله يجحدون دي ألا آيات منكر كيجي خو تم خفكيجي ولي تخص تكذيب دي نور أنبياء شوي ولقد كذبت رسول من قبلك تكذيب شوي دي دير الرسول أنا مخاطرتا فصبروا دي صبر كرهوا على ما كذبوا فأغلط دي تكذيب شوي وأوذوا دي تكذبون رسيد ليه حتى أتاهم نصرنا ترغوا وتقول دي ما كومك بديت ورسيدوا فیتابم زه دغسې کومک کوم ولا مبدل لکلمات الله نشته بدلونکي کلمو د الله لره الله وعده کړې ده انا لننصر رسولنا زه به د خپل رسول نصرت کوم دا خبرې څوک نشي بدلولی ولقد جاءك من نبأ المرسلين په تحقیق سره راغلي دي تاسو ته خبرې د حالاتو د پخوانیو خلکو رسول الله په دې په ایمان راوړلو کې ډېر حریص و بیا نو چې دا دې په دې ځان معجزې غوښتې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې دا ورغله کاشکې الله دغه معجزه راکړې وای غوندې مسلمان شوی وای الله تعالی رسول الله ته څه په لږ سخته لهجه ویل خبر کوي زه خالق یم هدایت او دلالت د ما په اختیار کې دي ته ډېر حرص مه کوه که د تا ډېر حرص وي چې زه مسلمان کړم نو که اسمان ته خطی شي چې د اسمانه معجزې ورته راکوزې کړي یا په ځمکه ننوتی شي چې د ځمکې نه ورته راوباسي ورته راویباسه مسلمان به کې چې زه نه کوم مسلمان نو ولې دومره ډېر حرص کوي چې چا کې خدای استعداد نه پیدا کړی یو خلیفه سي ویلي وایي یو مرید ته مې یو وارې ځاتې خوشکه وکړه یو وارې مې نصیحت ورته وکړه بل وارې بل وارې مې خوشکه وایي اخر ته راتلل چې خلیفه سي په ما پورې زړه ما خو ما کې خدای نه استعداد نه پیدا کړی نو الله تعالی وي وإن كان كبر عليك إعراضهم کوي سخت په تاسو باندې مخ ګرځول دي د حق نه نو به استطاعت ان تبتغي نفقا کته تا طاقت لري چې ولټې د دې لپاره یو سورن په ارض په ځمکه کې چې ځمکه نشای ورته راوباسي او سلمان په سما یا طاقت لري د زینې طرف ته اسمان ته پتا ایهم بیاات چې تراول دي ته هغه معجزه چې هغه دې درنه غواړي نو راځي مسلمان وایي شي نه ولو شاء الله تعالی اراده کړې وي لجمعهم على الهدى دې به جمع کړو په هدایت باندې فلا تكونن من الجاهلين نو مکه کتل جملې د خبرونه دا چې یو شی وقوع نه لري سره حس کې کې داخل نه پوهه خلکو کار ده د اسمه او انما يستجيبون الذين يسمعون بشک قبلي خبره د تعاقد خو چې تو غوګونه لري او خو د ژوندې کاپیران علا مثال په مړی ورکی دا خو مړی دی مړی اوري مړی تور اوروي شي الله به هغه راژوندي کوي والموتى يبعثهم الله مړی به الله راژوندي کوي ثم الیه یرجعون بیا به الله ته راجع کیږي بیا وقالو دی ویل لولا نزل عليه آیت من ربه ولا نتنازل شيء په دغه نبی علیه السلام هغه معجزه چې موږ یې غواړو په دې باندې له جانب دی رب دې قلت ان الله قادر الله تعالی قادر دی على ان ينزل آیه چې نازل کی هغه معجزه چې د تاسو غواړي ټول غر بدر تسلسل کی ولكن اکثرهم لا يعلمون اکثر دې علم نه لري چې فرمایشي معجزه چې څوک غواړي چې ایمان رانوړي به خو خدای خامخ تبا کوي وما من دابه في الارض نشته یو ژوندی سره خوریدونکی حیوان په ځمکه کې ولا طائر يطير بجناحيه نه یو مرغه چې ګرځي په هوا په وزرو الا امثالكم مگر د تاسو په شکل مخلوقات رب دي ما فرطنا في الكتاب من شيء موږ تقصیر نه کړی په لوح محفوظ کې نه مو دي پرې کې په لوح محفوظ کې هیڅ شی حتی د مرغه رزق مملک کړی د مایي رزق مملک کړی د حشرات مملک کړی د انسانانو د درندګانو مملک کړی عمر ارڅ ملک کړی دي ثم الى ربهم يحشرون بیا به ټول رب ته ورجمع کیږي حتی چې څو کراور بل څه چې به کړی هغه ویلې غریب ویلې دا په قیامت کې راځي کیږي هغه به ګټي انتقام تر اخلي والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې تکذیب کوي په موږ په آیاتو باندې ثم دا واقع کې کار نه دي د حق نه وبکمن ګونګیان دي فی ظلمات دي په تیارو کې د کفر او د جهل
من یشاء الله یضلله چاته چې الله اراده وکړي د ګمراهۍ نه ګمراه کوي ومن یشاء او چاته چې اراده وکړي د هدایت یجعله علی صراط مستقیم ګرځوي په لاره برابر باندې قلت ورته ارایتم ارایتکم تاسو ما ته خبر راکړئ ان اتاکم عذاب الله که تاسو ته راشي عذاب د خدای او اتتکم ساعته یا راشي تاسو ته قیامت تدعوا غیر الله تدعون ایا د خدای نه سوا بیا نور بوتانو ته لري کې چې خدای دې دغه بوت وی چې د عذاب نه مخلاص کا نه اته بیا خدای بوله نو چې د تنګي په وخت کې یو الله در بوله په د راحت په وخت کې یو الله ته عبادت کو بیا ولې نور بوتان خدای نسی ان کنتم صادقین کوي رښتونی چې دا نور خدایان دي بل ایه تدعون بلکې دا یو الله تاسو بوله اوس نو چې یو الله ته دعا کوي د تکلیف په وخت کې فیکشف ما تدعون الیه بیا لري کې د تاسو نه هغه تکلیف چې تاسو ورکولې خو ان شاء الله فقره وتنسون ما تشركون په دغه وخت کې تاسو ویروي هغه خدایان چې شریکوي د الله تعالی سره نو چې د تکلیف په وخت کې نور خدایان ویریږي د راحت په وخت کې ویریږي بل خدای شته نه دا یو الله چې په قیامت کې هم تاسو د تکلیف نه خلاصي په دنیا کې